سلامونه او نیکې هیلې په دې ویډیو کې تاسو ته د مهمو پوښتنو ځوابونه ویل شوي دي. خان شیرزاد رور لیکلی و چې پاسپورت مې کمپنۍ سره ده او پاسپورت کمپنۍ ماته نه راکوي. نو وروره پاسپورت د یو انسان د یو شخص خپل شخصي ملکیت ده چې تاسو ته د هغه خپل ملک لخوا درکړل شوی ده او هیڅ چاته د حق نشته چې هغوی تاسو نه پاسپورت واخلي مګر په دوو حالتونو کې یو د محکمې حکم پر اساس تاسو نه کولی شي چې پاسپورت واخیستلی شي. دوم ستاسو پر رضایت باندې یعنی تاسو خپله راضي کله کله کمپنیانې پاسپورت د اعتبار دپاره اخلي هغه هم ستاسو د پوزیشن او رتبې پر اساس یعنی که چارته تاسو اکاونټنټ یا داسې پوسټ یا پوزیشن باندې چې هغه پیسو پورې اړه لري نو هغوی ستاسو نه پاسپورت اخیستلی شي هغه هم ستاسو په رضایت باندې که ستاسو راضي نه یاست نو بیا تاسو نه نشي اخیستلی. که چېرته تاسو ته کومه کمپنۍ پاسپورت نه درکوي نو تاسو کولی شئ په مستقیم ډول باندې شکایت درج کړئ او خپل پاسپورت ترلاسه کړئ. که تاسو سره کومې پوښتنې او یا هم غوښتنې وي نو هیله ده موږ سره یې کومنټ کې شریکې کړئ.